الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. دا غږ نور د تل لپاره خاموش شو. قاري برکت الله سلیم نن ورځ د خپلې ورپېښې ناروغۍ له کبله خپل روح حق ته وسپاره. سلام ګرانو لیدونکو، ستړي مه شئ. واقعیت چې یو ډېر بد خبر راورسېد هغه دا چې قاري برکت الله سلیم چې مخکې به مونږ په ملي رادیو ټلویزیون کې د ده تلاوت د قیام الدین کشاف د پښتو ژباړې سره اورېده او دغه به ډېر یو ښه عکر و حالت و په هغه وخت کې چې کله قیام الدین کشاف هم ژوندی و. هغه هم داسې په یوه ورځ باندې وفات شو چې د اختر ورځ وه، 3 کاله یا 4 وړاندې هغه هم په حق ورسېد. او دا دی چې قاري برکت الله سلیم هم خپل روح حق ته وسپاره. بیا هم ډېر د خفګان او د غم حالت دی چې قاري صاحب برکت الله سلیم له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د ده په اړه به تاسو ته یو څه معلومات درکړم، خو په راتلونکي ویډیو کې انشاءالله تفصیلي به تاسو ته معلومات درکړم. قاري برکت الله سلیم په مصر کې زده کړې کړې وې. هلته د قرات کله چې 15 کلن و د په دغه زده کړو باندې پیل وکړ او په ډېرو قسمونو کې د کولی شول چې قرات ترسره کړي او ډېر قسمونه او انواع د زده کړي وو. نو بیا هم زه خپله هم له حده ډېر زیات خفه شوم او تاسو به هم ډېر خفه وئ. نو دا ده چې قاري برکت الله سلیم له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړي او نور د تل لپاره له موږ تاسو څخه جلا شو. روح دې ښاد وي، د جنت الفردوس غوښتونکي یو. په راتلونکو ویډیوګانو کې به هم زه تاسو ته د دې په اړه معلومات درکړم.